د فلم په شروع کې موږ یو د غوښې دکان ګورو چېرته کې چې ښځه او خاوند دغه دکان چلوي او غوښه خرڅوي. د دې سړي نوم وینسنټ وي او دا روټین کې خپل دکان کې کار کوي. خو اچانک هلته کې یو سړی راشي او د دې په دکان باندې حمله وکړي او دې ته ویګنز وایي. ویګنز هغه خلک وي کوم چې غوښه بالکل هم نه خوري او هغې صرف سبزي خوري. او دغه خلکو ځکه په دوی باندې حمله کړې وي چې دوی فکر کوي چې دغه خلکه په جانورانو باندې ظلم کوي او دوی حلالوي. او دغه ټولو خلکه د قصابانو خلافي او د دې خلاف مظاهرې هم کوي او جلسې هم وکاږي. خو وینسن د خپل دکان نه بهر ته رامنډه کړي او دا سړی ونیسي او دا وخي. خو په دغه دوران کې د نور ملګري راشي او دا ترې خلاص کړي او هلته نه دوی منډه کړي. په دغه وخت کې د وینسن او هغې د ښځې د دکان حالات ډېر زیات خراب وي. په دغه دکان کې کار هم په ورو ورو په مزه کېږي او جنګ جګړې هم پکې ډېرې وي. بل سین کې موږ وینسن هغه سره خلکو سره ګورو چې هغه هم ښځو خاوند وي، خو له هغې دکان ډېر زیات ښه چلیږي او کار یې ډېر ښه وي او دوی د خپل کاروبار نه ښې پیسې ګټې وي. دوی دواړه د خپل کاروبار تعریفونه دوی په مخامخ باندې ډېر زیات وکړي. هغې نه پس دوی دواړه په خپل ګاډي کې کښېني او هلته روان شي. خو په لاره کې دوی ته خپل ملګری یادېږي چې د هغې کاروبار څومره ښه دی او زموږ دکان بالکل هم نه چلیږي. په هغې باندې دوی لږ ونه کې جلس شي. خو په لاره کې وینسنټ هغه هلک وګوري چې کوم پرون په دې باندې حمله کړې وه او د خپل ګاډۍ په دغه هلک باندې به راوخېجوي. وینسنټ دغه فکر وکړي چې دغه هلک به لږ ونه کې زخمي شوي وي، خو په حقیقت کې هغه هلک مړ وي. په کوم باندې چې وینسنټ ډېر زیات ویریږي او خپلې ښځې ته وایي چې موږ ته پکار دی چې پولیس ته ټلیفون وکړو او ښځې ته وایي چې موږ به پولیس ته وایو چې دغه هلک اکسیډنټ وشو، دا موږ نه دی مړ کړی. خو ښځه ورته وایي چې موږ ته نه پکار چې دغه شانتې وکړو، راځه چې دغه هلک اوچت کړو، اوچته کې ښخ کړو. او وینسنټ چې کله دغه هلک خپل کور ته راولي او دغه هلک چته کې پټوي، دا له هغې جسم مختلف ټوکرې وکړي او هلته کې لړه کړي. خو دغه هلک د جسم د یوه وړه ټوکره لاندې رالړه شي، په کوم باندې چې وینسنټ سپېره شي او هغه وخوري. په کوم باندې چې وینسنټ ډېر زیات حیران شي، هغه یو ځل بیا دغه هلک غوږ راوالي او لاندې سپي ته یې ورلړه کړي او یو ځل بیا دا سپی ډېر په مزه باندې دغه غوږ وخوري. او کله چې داسې وګوري نو وینسنټ په دماغو کې یو خیال راشي او هغه ډارک ځي او خپلې ښځې ته دغه خیال وایي. خو شپه ډېره زیاته شوې وي او هغې دواړه اوده شي. خو بل سهار چې کله دا راپاڅېږي او خپل دکان ته چې دا کله راشي، بېګا چې کومه غوښه دې د انسان نه کټ کړې وه او دې په فریزر کې ایښولې وه، د دې ښځه هغه غوښه په غلطۍ سره یو کسټمر ته یې ورکړې وي. او کله چې وینسنټ ته پته ولګي هغه ډېر زیات ویریږي. خو بله ورځ مکه ښځه یو ځل بیا راشي او ورته وایي چې پرون تاسو ماته کومه غوښه راکړې وه هغه ډېره زیاته مزېداره وه او د هغه غوښه یې ذایقه ډېره زیاته ښایسته وه، نو اوس ماته تاسو هغه غوښه لږه نوره راکئ. خو کله چې دغه ښځه دا خبره واوري هغه هم دا غوښه راوالي او هغه وخوري او دې ته هم ډېره زیاته مزه ورکړي. وینسنټ خپلې ښځې ته وایي چې کومه غوښه تا اوس وخوړه هغه بل چا نه بلکې د یو انسان ده. په کوم باندې چې د هغې ښځه ډېره زیاته غوسه شي، خو په دغه دوران کې ډېر زیات ګاهکان شي او دوی نه مکه غوښه غواړي. ولې چې کومې ښځې دې نه غوښه اخیستې وه هغه یې خلکو ته وویلو او دغه شانتې ډېر زیات خلکه دغه دکان ته راشي او دوی نه هغه غوښه اخلي. او تر دې پورې چې هلته کې یو پولیس والا هم راشي او هغې ته هم نه وي پته چې دا د یو انسان غوښه ده او هغه هم دې نه دا غوښه والي. وینسنټ دغه غوښې ته یو نوم هم ورکړی وي چې دغه خلکه بې پوه نه شي دا د یو انسان غوښه ده. او دغه شانتې دوی هغه ټول انسان خرڅ کړو او ډېرې زیاتې پیسې ترې وګټلې. او د شپې چې کله هغه کور ته راشي هغې هم دغه غوښه پخ کړې وي او ګوري چې دا څنګه خوند کوي او ښځې ته وایي چې واقعي دغه غوښه ډېره زیاته ښایسته ده او ډېر خوند کوي. د دې ښځه اوس دې ته وایي چې موږ ته پکار دی چې دغه کاروبار زیات کړو او موږ هغه خلک مړه کړو کوم چې دغه غوښه نه خوري او ورته وایي چې د هغه خلکو شکار به وکړو. یو منټ لپاره خو وینسنټ دغه خبره باندې غلی شي او ورته وایي چې نه، موږ ته نه پکار چې دغه شانتې وکړو او خلکه مړه کړو او زه نه غواړم چې زه یو قاتل جوړ شم او جیل ته لاړ شم. بل ورځ د دې لور یو ملګري ستا خپل کور ته راغلی وي او دوی ورته ډېرې زیاته ترکارانې او روټۍ پخ کړې وي او دوی ته دغه هم پته لګېږي چې دغه هلک سبزیانې خوري او دا غوښه بالکل هم نه خوري. د وینسنټ ښځه دغه هلک ته شراب په بوتل ورکړي ورته وایي چې دغه وڅښه. خو دا هلک ورته وایي چې زه خو شراب هم نه څښم، زه خپل کور شراب څښم کوم چې زه پخپله جوړومه. د وینسنټ ښځه بیا دغه هلک ته یو کیک وروړي خو په دغه کې یوه هګۍ وي او دا هلک ورته وایي چې زه دا کیک نه خورم. او دغه هلک سره دغه جینۍ هم داسې شوې وي او هغه هم اوس غوښه نه خوري. په کوم باندې چې وینسنټ ډېر زیات غوسه شي او هغه د خپلې ښځې خبره ومني او هغه غواړي چې دغه خلکو پسې شکار وکړو او دوی مړه کړو. بیا یوه ورځ دوی یو هوټل ته ځي کوم ځای کې چې دوی یو پهلوان غونډې سړی ګوري کوم چې غوښه هم نه خوري او ډېر زیات تکړه وي. او کله چې دا پهلوان سړی د هوټل نه بهر راشي وینسنټ رامنډه کړي او په دغه سړي باندې حمله وکړي، خو دا سړی دا منډه کړي او دا ویریږي
او وینسن ویریږي او په منډه راشي او خپل ګاډي کې کینی او هلته نه لاړ شي. خو د وینسن ښځه دې ته په ګاډي کې و چې ته به داسې کې ول چې موږ دغه کاروبار چلولو لپاره به موږ خلک مړه کوو او بل ورځ به بالکل دوی همداسې کوي. دوی په بازارونو کې ګرځي او خلکو ته وایي چې غوښه تاسو مه خورئ. دغه هر څه دوی ځکه کوي چې دلته کې څوک راشي او دوی ته پته ولګي چې دا کس غوښه نه خوري بلکې دا سبزي خوري او موږ یې ونیسي او مړ یې کړو. او بیا همداسې کېږي. هلته کې یو هلک راځي او د دوی ډېر زیات تعریف وکړي او بیا یې ورته وایي چې زه به تاسو سره میلاو شم. دوی د دغه په موقع په انتظار کې ناست وي او کله چې دا هلک دوی سره راشي او میلاویږي وینسن شاته یوه غټه ټوکۍ یې ځان سره نیولې وي. خو دلته کې دا هلک یوازې نه وي راغلی بلکې دې سره دوه نور ملګري هم راغلي وي. دغه درې ملګري اصل کې ویګنز وي او دوی هغه خلکو خلاف کاروی کوي کوم چې غوښه خرڅوي او کسبان وي. دغه جنس یو د غوښې دوکان چابي وي او دغه ټول خلک یو ځای کېږي او د شپې هغه دوکان ته ځي او هغه ماتوي. دوی سره وینسن او د هغې ښځه هم لاړ شي. خو کله چې وینسن هغه دوکان ته لاړ شي دوی ته پته ولګي چې دا دوکان بل چا نه بلکې زموږ د ملګري دی. دغه دپاره دوی دغه کسانو سره ملګري شي او هغه دوکان ته لاړ شي او هغه ټول مات کړي او ټول ورته برباد کړي. د دوی په کور کې یو هلک راغلی وي او هغه هم غوښه نه خوري. کله چې وینسن دا وګوري هغه ډېر زیات غوسه شي او یو ګمله راولي او دغه هلک په سر باندې غوځار وکړي او هغه مړ کړي او دغه هلک اوچت کړي خپل دوکان ته راولي او دا کټ کوي. په کوم وجه دواړه ډېر زیات خوشحاله شي ولې چې دغه کار به دوی روزانه کوي او روزانه دوی یو کس راولي کوم چې غوښه نه خوري او په خپل دوکان کې الالوي او هغه خرڅوي. په مزه په مزه د دوی کار ډېر زیات ښه شي او هلته کې د خلکو لینونه لګېدلي وي. د دوی کار ډېر زیات ښه شي او دغه شان د دوی د قیمت هم زیات کړي. بیا یوه شپه دوی ته یو هلک ښکار کوي خو هغه هلک ډېر زیات هوښیاري او هغې ته پته لګېدلې وي چې دغه دواړه کسان خطرناکه دي او دوی به ما مړ کړي او دا هلک په دوی باندې پوه شي او دوی هلته کې منډه کړي. خو دغه هلک د اړم مریض وي او دا ډېره زیاته منډه ووي او دې باندې هارټ اټیک راشي او دا هلته کې مړ شي. بیا یې ورځي دا دواړه یو ځای ته راځي کوم ځای کې چې ډېر زیات خلک راجمع شوي وي او هغې هم غوښه نه خوري او دوی غواړي چې هلته کې یو شکار را پیدا کړي. خو وینسن هلته کې یو ماشوم وګوري چې هغه هم ډېر زیات پهلوان وي او غواړي چې دا ماشوم مړ کړي او دا وخوري. خو هلته کې د دوی لور او هغه هلک هم راغلی وي او هغه چې کله دوی وګوري هغې ډېر زیات حیرانه شي چې تاسو دلته کې څه شی کوئ. خاص طور باندې دا هلک دوی نه تپوس وکړي چې تاسو اخر دلته کې څه شی کوئ. دوی دواړه دلته کې دې ته څه بهانه را پیدا کوي خو دغه هلک ډېر زیات غوسه شي ولې دلته کې دا ټول خلک هغه وي چې کومه غوښه نه خوري او دوی دواړه خو کسبان وي او د غوښې یو دوکانې وي. بیا دوی بار په خپل ګاډي کې کیني او دوی هلته کې یو پهلوانه ښځه وګوري او له هغې شکار وکړي. خو له شپې وینسن چې کله دغه ښځه کټ کوي هلته کې هغه پولیس والا راشي کوم چې به دې نه انساني غوښه اخیسته او هغې چې کله د بهر نه وګتو چې دغه دوکان کې څوک شته او لیټ بل دی هغه راغو او دې سره هسې دوا سلام کوله. دغه پولیس وینسن ته ووایي چې په ډېرو ورځو کې په دغه ښار کې ډېر زیات خلک غیبېږي. په دغه دوران کې د وینسن سپي په خوله کې د هغه جنۍ لاس وي او هغه دلته کې راشي. وینسن چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویریږي او دا فکر وکړي چې زما کیسه اوس ختمه شوه او زه به اوس ګیر شم خو بیا څه چلاکي وکړي او دغه سړی دلته نه وشړي. وینسن بیا یوه شپه خپلې ښځې سره ناست وي او ورته وایي چې دا کار زه نور نشم کولی دا کار خو به ما لیونی کړي او نن خو زما زړه کېده چې زه یو ماشوم حلال کړم او هغه وخورم خو بیا هم د دې ښځې ته وایي چې خیر دی ته دا خبرې دماغو ته مه راوله او خپل کار کوه. بیا هلته کې هغه هلک هم راشي کوم چې دې سره په میلې کې نن خبرې نه وې کړي او هغه دې نه معافي غواړي. دا ښځه راپاڅېږي او د هلک سره کښېني خو د وینسن په زړه کې یو خبر راشي چې زما ښځه به اوس دا هلک هم مړ کړي او وینسن راجګ شي او دغه هلک ته وایي چې دلته نه اوس لاړ شه. بل ورځ بیا موږ وګورو چې ډېر زیات خلک هلته کې په لینونو کې ولاړ وي او دغه مزداره غوښه اخیستلو لپاره هغه دوکان ته راغلي وي. وینسن دغه خپلو کاکانو ته وایي چې موږ به سره به اوس دغه غوښه نوره نه ملاویږي او موږ به اوس هغه زړه غوښه خرڅو کومه چې به تاسو اخیسته. خو دغه ښځې ډېر زیات ضد کولو او ورته وایي چې ما ته مکه غوښه پکار ده خو کله چې ته غوښه میلونه شي دا هلته نه لاړه شي. دلته کې د وینسن ښځه دې ته وایي چې ستا ته وجې به زموږ حالات نور هم خراب شي او موږ به یو ځل بیا غریبانان شو زموږ به کار ټپ شي. وینس چې کله دا واوري هغه ډېر زیات غوسه شي او دلته نه لاړ شي. دلته کې موږ هغه درې کسان ګورو کوم څه چې دوی مخکې تللي وو او دوی د غوښې دوکانونه مات کړي وو. دوی ته دا پته لګي چې وینسن او له هغې ښځه هم اوس د یو دوکان کې کار کوي او دوی غوښه خرڅوي. په کومه چې دوی دا ښځه ځان سره بوځي او یو ځای کې اغوا کوي او ویې تړي. وینسن چې کله یو شپه خپل کور ته روان وي دا هلته کې هغه ګاډی وګوري او څنګه چې دا خلک د دې ښځه مړه کولو ولا وي وینسن هلته کې راشي
په دغه خلکو باندې حمله وکړي او دې ته ډېرې چاړې او ټوکیاګانې وي په کوم باندې چې ټول خلک هلته کې مړه شي خو دا هغه هلک سره ډېر زیات جنګ کوي او په دغه تورن کې دا پخپله هم ډېر زیات زخمي شي خو د وینسنټ ښځه هلته کې خپل ځان ازاده کړي او اخري هغه کس چې پاتې وي کوم چې غوښه نه خوري په هغې هم حمله وکړي هغه هم هلته کې مړ کړي هغه شانتې دې دواړه هلته کې بچ شي دې دواړه خو بچ شي خو د مرګ په الزام کې دې پولیس ونیسي او په جیل کې ټول عمر ته پاره یې واچوي دا اصل کې د دې هغه ملګري پولیس ته ویلي وو کوم چې دې سره جنګ کړی و او دې نه یې غوښ خوړو او دلته کې زموږ دا فلم دلته کې ختم شي